بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس السادس شپږم نمبر درس قواعد اللغة العربية. هذه مخکې مونږ هذا ویلی ول چې هذا اسم اشاره مذکر دپاره ده او هذه دا اسم اشاره د مؤنث دپاره ده. نو دی د هذا او د هذه مثالونه بیانوي. وی پوه شه فرق وکړه نو منځ کې د هذا او د هذه. هذا ابن حامد دا زوی د حامد دی. ګوره ابن مذکر دی نو هذا دا مذکر ورته راوړل پکار دی. وهذه بنت یاسر دا بیا لور د یاسر ده. نو لورکۍ دا زنانه وي د یعنې مؤنث ده. مؤنث لپاره هذه استعمالیږي او دا رقم د ابن مذکر دی دې لپاره هغه مذکر استعمالیږي. نو دی جواب دی وایي ابن حامد جالس زوی د حامد ناست دی و بنت یاسر او لور د یاسر واقفه هغه ودرېدونکې ده ولاړه ده. بیا دی وایي من هذه دا څوک ده دا اشاره و مؤنث ته ده. دی وایي هذه اخت المهندس دا خور د انجینر ده. بیا وایي اهي ایضا مهندسه ایا دا هم انجینره ده. نو جواب کې ورته لا هي طبیبه هغه طبیبه ده ډاکټره ده. نو هي مؤنث ورته راوړه طبیبتون به مؤنث تای تانیث پکې راوي او هذه به مؤنث راوي اخت به مؤنث راوي زه مؤنثه ده. بل بیا سیارة من هذه سیاره یعنې دا موټر د چا دی. هذه سیارة المدیر دا د مدیر موټر دی. یعنې سیاره مؤنث ته دی وایي چې تای تانیث پکې راغلی او دا هذه دا مؤنث ورسره راوړي. ما هذه دا څه ده. هذه مکوات دا استری دی. یعنې په عربی کې استری ته مکواه ویل کېږي. مکواه. بیا د څلور دېرشم نمبر صفحه کې لمن هذه دا د چا ده. وایي هذه لخالد دا د خالد. الدراجة انس هذه آیا دا باسکل د انس دغه ده. د جواب کې ورته لا هذه دراجة عمار دا دراجه دا باسکل د عمار ده. هذه جدیدة دا نوې ده. ودراجة انس او ودراجة انس او باسکل د انس ده قدیمة هغه زړه ده پخوانۍ ده. بیا ساعت ته نشاندهی کړی وایي هذه ساعة علي دا ساعت د علي دی او دا رقم هي جمیلة جدا هغه ښایسته ده ډېره ښایسته. او بیا یې هغه د دیګ ذکر راوړی دی. دیګي ته یې لیکلي هذه ملعقه دا دیګی دی. وهذه یعنې دا ملعقه هغه کاچوغې ته ویل کېږي کوم چې پکې لړې. او وهذه قدر دا بل دیګ دی یعنې قدر دې وجې دې ته قدر وایي. الملعقة فی القدر وایي دا کاچوغ چې ده دا په قدر کې ده یعنې په هغه دغه کې د دیګ. نو قدر دیګ ته وایي ملعقه دا چمچ ته وایي. هذه بقرة الفلاح دا غوا ده بزګر ده. بیا لیکلي هذا انف دا فزه ده. وهذا فم دا خوله ده یعنې فزې ته عربۍ کې انف وایي او خولې ته فم وایي. د دې وجې څخه بل دا پنځه دېرشم نمبر صفحه کې هذه اذن دا غوږونه دي یا غوږ دی. وهذه عین دا سترګه ده یعنې غوږ ته اذن وایي او دا رقم د عین ته سترګې ته عین وایي. وهذه ید یعنې دا ید او اذن او عین دا مؤنثات. وهذه ید دا لاس دی. وهذه رجل او دا خپې دي. تمارین اقرأ واکتب ولوله ولیکه. هذا مسجد دا مسجد دی. وهذه مدرسه دا مدرسه ده. مسجد مذکر دی هذا ورسره استعمال شوی. مدرسه مؤنث نو دې وجې هذه ورسره راوړو. دویم من هذه دا څوک ده. هذه اخت عباس دا خور د عباس ده. او بیا دریم کې وایي هذا دیکن دا چرګ دی. وهذه دجاجة دا چرګوړی ده. هذا دیکن دا چرګ دی. وهذه دجاجة دا چرګوړی ده. څلورم هذا ابن المدیر دا زوی د مدیر دی. وهذا بنت المدرس وهذه بنت المدرس دا لور د مدرس ده. پنځم هذه ام یاسر دا مور د یاسر ده. شپږم أين قدر اللحم
او جواب کې هي فی الثلاجة هغه په هغه یخچال کې دی، یعنی په هغه فریج کې دی. ثلاجه فریج ته ثلاجه وایي. وهم هذا باب دا دروازه ده، وهذه نافذة دا کړکۍ ده. کړکۍ ته نوافذ وایي، نافذه، او دروازې ته باب وایي. شپږم نمبر تمرین کې بیا د تمارین لیکلي دي چې هغه مخکې تا ته ټول تیر شوي دي، نو د هغې جواب هغه کول دي. وایي ما هذا دا څه دي؟ د مذکر لپاره هذا قلم، او دا رقم هذا بیت، او دا رقم نور داسې مثالونه چې هذا مفتاح، او دا رقم هذا کرسی. ما هذه دپاره بیا هذه سیارة، او دا رقم هذه دراجة، هذه ملعقة. دا ټول هذا مسجد، یعنی مذکر و مؤنث ټول دي تا ته لیکل شوي مخکې، او د هغې دپاره هغه بیا تا ته مخکې تېر شوي. هذه مکوات، نو دغه تمارین تا ته په مخکني درس کې تېر شوي دي، او د هغوی جواب اسانه دی. 20 نمبر صفحه کې وایي اقرأ المثال، د مثالونه ووایه، وکون جملا على قراره، او د دې نه وروسته جمله د دې په شکل دا رقم وایي بله جمله هم جوړه کړه. یعنی د اول کې دا جملې جوړې کړي دي، او وروستنۍ وایي ته جوړ. اول محمد طالب حامد طبيب، محمد طالب حامد طبيب. دریم هو مسلم هغه مسلمان. څلورم الباب مغلق دروازه بند. المنديل وسخ دا دستمال خراب دی، خیرن دی. الشاي حار دا چای ګرمي دی. المسجد بعید مسجد لیرې دی. الطالب مریض طالب مریض دی. الحصان سریع دا آس تیز روان دی. القمر جمیل سپوږمۍ ښایسته ده. او الاب جالس دا پلار ناست دی. آمنة طالبة آمنه طالبه ده، نو دی وجې فاطمه چې ده طبیبه ده مثلا. هو مسلم هي مسلمة مسلمه. النافذة کړکۍ چې ده مفتوحة به ورسره ذکر کړي، ځکه مؤنثه ده. او دا رقم نو دی وجې څخه بل الید هذه اليد. القهوة أو حارة. المدرسة مفتوحة. الطالبة إنه داش بواشي. الطالبة مريضة. أو السيارة جميلة. الشمس طالع يا طالعة. الأم واقفة يا الأم مريضة. څلورم دی وایي صحح الجمل الآتیة، صحیح که دا روان جملې. دا جملې صحیح که. اول حقیبة من، هذه حقیبة لمن، لمن هذه حقیبة، حقیبة مؤنثه، هذه به ورسره راوړو. الغرفة مفتوحة، هذا سيارة المدير، هذه سيارة الطبيب، هذه سيارة الطبيب. او هذا مفتاح السيارة دا چابي ده موټر ده. او دی 28 کې وایي أين السيارة، چرته ده هغه موټر چرته دی. نو ته به ورته وایي هي فی الشارع، هغه په هغه شارع ګلۍ کې دی. او 15 دی وایي اقرأ ولوله واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. هذا لمحمد وذلك لحامد. دویم لمن هذه دا چا ده؟ هذه لياسر دا د یاسر ده. څلورم الحمد لله، او دا رقم څلورم لله المشرق والمغرب. الكلمات الجديدة. المكواه څه ته ویل کېږي؟ مونږ استري ته وایي. البقرة غوا. الأذن غوږ. الأم مور. النافذة کړکۍ. الدراجة باسکل. الفلاح بزګران زمینداران. اليد لاس. الثلاجة دا کم فریج. او جدا خ. ملعقة کاچو. او الأنف فزه. او الرجل سړی. ای الرجل ده الرجل خفه. رجل عام سړی. الرجل خپې ته ویل کېږي. القهوه یعنی قهوه چای. او القدر قدر دیګ ته ویل کېږي. الفم خوله. الشای شای چای. سریع تیز تلونکی. 28 نمبر صفحه خلاصه شوه. الدرس
السابع وهم نمبر درس. وبالله تعالى توفيق.